رسول الله يا حبيب الله یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي که یو خاوند د خپلې ښځې په مچولو سره یا په لمس کولو سره انزال سي، نو اوس پر دغه خاوند باندې قضا او کفاره دواړه شته که یوازې قضا ورباندې شته؟ محترمه، که یو خاوند خپله ښځه مچ کړي یا یې لمس کړي او په دغه حالت کې انزال سي، نو پر دغه خاوند باندې یوازې قضا شته او کفاره ورباندې نشته. خو البته دغه روژه به تر ماښامه پورې رسوي، د خوراک اجازه ورته نشته، صرف د همدغه ورځې قضا ورباندې شته. رد المحتار 2 ټوک او صفحه 142، همداراز فتاوای هادیه 4 صفحه.